أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخښونکي پاک رحمنما نن بیا غواړم چې په پکسل اپ کې د 12 درس په ترکیب 13 درس پیل کړم راځم په پکسل اپ کلیک کوم پکسل اپ کې د هگزاګان آپشن کمانډونه خلاص شول نن فوټو سکویر آیکن کې دا څه په دغه کمانډونه دي راځم فوټو سکویر کلیک کوم فوټو سکویر کې اول کمانډ دی کالر دې پر استعمالېږي کله چې زه دا ټیکس ختموم کوم بیکګراوند کې کوم کلر وینئ که نه د کوم رنګ وینئ غواړئ دغه ته رنګ بدل کړئ نو د کلر په کلیک وکړئ کوم رنګ غواړئ ته کړئ چې دغه نوي رنګونه انتخاب کړئ مثال دا رنګ غواړئ هر رنګ غواړئ ته کولی شئ چې دې کلر څخه ورته انتخاب کړئ پرې اپلای کړئ اوکې د دې نه وروسته بل دویم کمانډ دی ټرانسپیرنټ د دې په استعمالېږي د کوم بیکګراوند ده چې دغه نه د کلر داسې د منځه ایسي یوه داسې یو قسم ده فردا پاتې شي دا هم فردا پاتې شي که نه لکه تر شا یې بیکګراوند لږ کوم عکس وړی پي ان جي ته وړی وي نو تر شا یې بیکګراوند نه وي بل ایمیج سایز ده ایمیج سایز دې په استعمالېږي غواړئ د کوم ایمیج سایز مو د تېرو درسونو ته وکړو اوس ایمیج سایز دې پر ځای چې ته په دې کلیک وکړې ته غواړئ چې هغه مخکینی درس نه وکړم کاسټم غواړئ سکویر غواړئ پروفایل پکچر یوټیوب چینل دې په بینر جوړوي تېرو درسونو په شکل سره دا یوټیوب بینر فیسبوک کور اړتیا ګوګل پلس کنورټ فوټو دی بل ټویټر هیټر سایز ده که نه چې کومې ته غواړئ ته مثل کولی شئ چې اپلای کړئ مثال زه غواړم یوټیوب چینل د هغه کوم صفحه داسې هغه ته یې وړی وي که نه هغه یوټیوب ته کوم بینر تمنیل جوړوي په هغه ځای برابره کړه په ایمیج باندې کلیک کړه ایمیج مختلف قسمه ایمیج په دا کلیک کړئ په دې شکل سره مثال غواړئ چې لیکنه پکې وي خطونه پکې غواړئ چې په دې کې لیکنه وکړئ دا نمونه کوم نمونه هغه غواړئ ته هغه نه بیکګراوند په دا نه برابروئ دا نمونه وکړئ نه ورته بل کمانډ فرام ګیلري نه ورته بل فرام ګیلري غواړئ چې دغه ګیلري څخه کوم هغه څه شی ورولئ که نه هغه د تېر درس په شکل ته په ګیلري کلیک وکړئ ته غواړئ چې کوم هغه څه بل شی راوړئ مثال زه پر دې مثال دغه عکس راوړی شي بیا وکړئ نه ورته بل فرام کیمرا غواړئ چې د کیمرې څخه ته ډایرکټ یو عکس وګورئ هغه راوړئ په دې کیمرا باندې کلیک وکړئ نه ورته په مثال داسې یو عکس انتخاب کړئ مثال دا عکس انتخاب کړئ اوس بیا اوکې کړئ داسې عکس وروړی شي 14 درس به د هغې درس په تسلسل سفریکل کمانډ وي دې کې به درسونه وي منتظر اوسئ